بانې د مغفرت څه په کمال ګوري لګیا دی یو کس ته په حرامو کې حلال ګوري لګیا دی بانې د مغفرت څه په کمال ګوري لګیا دی یو کس ته په حرامو کې حلال ګوري لګیا دی حیران دی او تخلیق د ذوالجلال ګوري لګیا دی عکسونه ستا د حسن او جمال ګوري لګیا دی حیران دی او تخلیق د ذوالجلال ګوري لګیا دی عکسونه ستا د حسن او جمال ګوري لګیا دی ساده جسته ګوره چې په دې لوټ شوي ښار کې بنګړي ګوري پیزوان ګوري رومال ګوري لګیا دی او په ځان مې شک د مؤمن ځکه راځي ما له د جنګ د نومه کرکه راځي زه د خپل مرګ دعوه په چا وکړمه هر یو ګزار له تربوزکه راځي زه د خپل مرګ دعوه په چا وکړمه هر یو ګزار له تربوزکه راځي د پښتنو د سر سودا به کوي دلته به اوس یو الوتکه راځي د پښتنو د سر سودا به کوي دلته به اوس یو الوتکه راځي په دغه تمه باندې ناست دی عجز چې به انصاف کله په ځمکه راځي او څه پوښتې کم یو مې دلبر دی نو دا دی که نه څه پوښتې کم یو مې دلبر دی نو دا دی که نه دا چې کتو کې اثر دی نو دا دی که نه تا زمونږ کور زمونږ په کلي کې ونه پېژنده دا چې زور د لرګي ور دی دا دی که نه تا زمونږ کور زمونږ په کلي کې ونه پېژنده دا چې زور د لرګي ور دی نو دا دی که نه زما قاتل بېوینو لاس او تکې سپینې جامې دا چې په هر څه برابر دی نو دا دی که نه زما قاتل بېوینو لاس او تکې سپینې جامې دا چې په هر څه برابر دی نو دا دی که نه ته خپل ساده جز د ښار کوڅو کې نه پېژنې دا پوږه چې څادر دی نو دا دی که نه او غربت ورله پوره کړه دی غربت ورله پوره کړه دی سیالۍ په کتابونو بچو میدان له واغستې پولې په کتابونو او نستي چې راله نه پرېږدي بلې په کتابونو ورېږي به مې خامخا ګلې په کتابونو چې چېرته په عالم او په جاهل کې فرق نه وي الله دې هلته راولي سیلې په کتابونو چې چېرته په عالم او په جاهل کې فرق نه وي الله دې هلته راولي سیلې په کتابونو یارانو چې مجبور شم او پیسې را سره نه وي ناروغه مور له راوړمه ګولۍ په کتابونو یارانو چې مجبور شم او پیسې را سره نه وي ناروغه مور له راوړمه ګولۍ په کتابونو عجیزه دې ولس سره کتاب ضرورت نشته پرتې دي بلها حول ځای په ځای په کتابونو او چې راخوره دی په تندي د بنیتۍ نښه ده دا خو بیخي جانانه ستا د بېروحۍ نښه ده چې راخوره دی په تندي د بنیتۍ نښه ده دا خو بیخي جانانه ستا د بېروحۍ نښه ده په دې کوټه کې چا د خپل ژوند خاتمه کړې ده میز غورځېدلې د پکي ته د رسۍ نښه ده د محبت په ګناه مړ یم ثبوت یې دا دی لاس کې مې ګل دی په تندي مې د ګولۍ نښه ده په دې د محبت په ګناه مړ یم ثبوت یې دا دی لاس کې مې ګل دی په تندي مې د ګولۍ نښه ده په دې زړو زنګ شوې اوسپنو ما مه یېروه دا زنځیرونه خو زما د ازادۍ نښه ده په دې زړو زنګ شوې اوسپنو ما مه یېروه دا زنځیرونه خو زما د ازادۍ نښه ده او ناظم صاحب فرمایش دی چې د قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت و ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک دي شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و سهار چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست ملک صاحب تهجد ته د شپې څه ضرورت او دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکړې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت او دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکړې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت او دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چرته را نه دی اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت او خاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې ظالمه ستا طواف ته د کعبې څه ضرورت او حاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې ظالمه ستا طواف ته د کعبې څه ضرورت او سحر نه تر ماښامه د جس په انتظار و چې نه راتلې اشنانو د وادې څه ضرورت زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله
دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم. ما به په کلو کې سایکل باندې سکریمان خرڅول چې بله چا د دیوالي سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل. په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو. چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله. په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی. یو ځل یو کلي ته خولې ورننوتم. دومره خولې وم چې جامو کې مې اوچ تار نه و چې ودرېدو مې د سر سوري پیدا نه کړلو. د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم. د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدم. یو دروند سړي د برنډې نه دا اواز راکړ راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه. چې کټ ته کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو ده یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویل لاړ شه او دلته د روټۍ څه بندوبست وکړه. دغه زلمی زما نه عمر کې بس لږ کشر و. هغه روټۍ راوړه او په کټ کې راسره کښېناسته. دغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه د یوې پېغلې جنۍ ویر پکې ښکاره ځلېده. ځکه له پاسه پې لامده باڼه پراته وو. دا په اور نه وه دا د چا په اسپېلو پخه وه. زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړو ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي؟ هغه ویې نه زموږ په کور کې اورندار ده زما په سره ګرمۍ کې چې د اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې اورندار په لاس وي. او بیا چې ژمي شي یخني راشي او پومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې اورندار په لاس وي. وجود مې وبوږنېده. بیا مې ترې تپوس وکړو د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي. هغه وې دا مې مونږ روډ له په سوره کې کړې. وجود مې وبوږنېده. بیا مې ترې تپوس وکړو د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي. هغه وې دا مې مونږ روډ له په سوره کې کړې. د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو. زما په رور یې د چاقوانو ګزارونه وکړل. زما رور مړ شو. فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوي. هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایه خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم. هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایه خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم. ما به ترې 2 نوړی یا 3 نوړی خوړلې وي چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه پوزې کړلې. د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونې شاهنواز راته او دا یې ویل خان او مولا له زیرې ورکې څوک مې بابا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې په سپو مینه زرې خاورې یې کړم.